او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لیکي چې نم خصائص کبرا کې شته د سیوطي کتاب دی وی تللی وم یو علاقې ته هغه علاقې ته چې لاړم نو د قریشو ما تاسو ته وي خلکو به ډېر قدر کوو عزت به کوو وی خلک راته جمع شي چې موږ ته څه نصیحت وکړه ته قریشي یو د مکې د خلکو نه نو موږ ته څه نصیحت وکړه وی زه پاڅېدم اګر چې دی نوجوان دی هلک دی وی څو خبرې مې وکړو دې کې یو بوډا سپین ږیری سړی راغی بوډا بابا دی وی یو خط ورسره دی ما دې چې به دې رسخت وکړه ما یې چې بابا دې کې تا څه لیکلي وی چې بس به دې یو دسخط راته وکړه مې چې زه څه لیکم څه دسخط وکړم څه دې لیکلي هغې کې دا لیکلي چې که زه عمر بادشاه شم او بیا ما په دې علاقه حمله کوله نو دا فلانکې کلي کې چې کومه د عیسایانو عبادت خانه ده ګرجره دا به نه روانو وی مې چې بابا ټوکې نه پورې کې ما ته ګوره عمر ته ګوره او بادشاه ته ګوره عرب لا چاله بادشاهي ورکړي عرب خو قبایلي خلک دی هغوی مشر کوم دی بل به ومني او بیا زما بادشاه کېدل او په دې علاقه باندې حمله کول او ګرجې روانول کاکا ټوکې را پورې مه کوه وی ما ته وایي چې نه که نه ته ما ته دا لیکل وکړه مې چې بابا ته لیونی که زه ته دروغ نه ښکارم زه به څنګه عربو بادشاه شم او په دې علاقو به حملې کوم وی ستا هغه سرې خو ما له لا دسخط وکړه وی خلکو راته وایي چې د بوډا بابا دی د عیسایانو مشر وی ما دسخط ورته وکړه بس زمانه تېره شوه کلونه تېر کړه خبره ته یېره ده راغی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانه هغې نه پس حضرت ابوبکر صدیق بادشاه شو هغې نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو حکم یې وکړه جهادونه غذاګانې شروع شوې دغه علاقه کې چې دا دې کم تللی و او بابا ته خط اخیستی په هغه علاقه فوج د مسلمانانو ورغی چې فوج ورغی په دې ګرجه ورغلې دا ګرجه روانه و بابا بوډا سپین ږیری دی روز یې په دې سترګو راویزان دي څه کوې بچو موږ بابا سره ګرجه روانه و وی پام کوئ دې له ګوتې یو نسئ ولې وی ستاسو امیرالمؤمنین ما له خط راکړی ما له لیکل راکړي لیکل اوښه چې ویې کول د عمر دسخط دی رضی الله عنه چې دا به نه روانو وی دا ما لیکل راکړي ستاسو بادشاه څنګه ښه عمر خو موږ ته وایي چې ګیرواله کې ګرجې او تا له لیکل راکوي فورې راغه دی نه بابا دا خط راکړه دا موږ هغه ته ښایو چې دا د هغه دسخط دی او که د هغه دسخط نه دی وی وښایه ورته استازي له هغه خط ورکړو مدینې منورې ته یې راولېږه د عمر فاروق رضی الله عنه ته چې دغسې صاحب ته موږ ته حکم کې چې دا روانه که او هغه د بابا د دې بوډا سپین ږیري د زمانو دی هغه له دې خط ورکړی وی دا بابا راولې بابا یې ورته حاضر کړه بوډا بابا دسخط خو زما دی خو دا درنه تپوس کوم چې دا کله ما کړی دی وی دا صاحب ته پخوانی زمانه کې چې د کلونه مخکې د مونږ علاقې ته راغلی لا هلک وی او تا نه ما دا لیکل اخیستی بابا بالکل ټیک ما ته یاد شو خو دا تپوس ته نه کوم چې تا ته هغه وخت کې څه پته لګېده چې زه به بادشاه کېږم او دا علاقې به روانو وی چې تا کله خبرې شروع کړه ستا اواز مو پېژن ما بیا خپل کتاب راواغېست هغې ته به مې کتل او تا ته به مې کتل زمونږ په کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر چې کوم دویم خلیفه و هغه ته وې ما هغه صفتونه نه معلومه کړه او دا موږ سره باقاعده نقشه پرته ده چې دی به راځي او ګرجې به روانې او د حکومت به ډېر لرې علاقې ته به رسېږي نه ما چې راشه موقع غنیمت دی دا لیکل خو د نوالم چې زما لا ګرجه خو به روانه نه کېږم دومره بهتر صفتونه والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل دا صفتونه د مرګو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په پخوانو کتابونو کې د نبی علیه السلام مبارک وصف خو پرېږده د هغه د ملګرو صفتونو دا پوره تفصیل پروت دی نقشه پرته ده په تېرو شوو کتابونو کې ستا د امت نقشه پرته ده ستا د پیغمبر علیه السلام د کلي د هغه د هجرت د هغه د مبارک شکل د هغه د قوم د هغه د نسب پوره نقشه په پخوانو کتابونو کې پرته ده یهودیانو سره قرآن حکیم کې الله فرمایي فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به هغه پیغمبر چې دي پیژنده وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا مکې چې به د دې یهودیانو جګړه چا سره راله نو څه به یې وي د آخرې زمانې پیغمبر راتلو والا دی که خیر او پیدا کېږي به مونږ به د هغه مرسته کوو او تاسو له شکست به درکوو خو
خو چې هغه پیغمبر راغی ویې پېژند چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی ظالمانو بیا هم پې کفر وکړ عبدالله ابن سلام نه چا تپوس وکړو وی قرآن حکیم کې خو الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم چې دې یهودیانو ته د نبي آخر الزمان داسې معلوم دی داسې پېژني لکه خپل بچي چې پېژني خپل بچي خو ته معلوم چې نماز ویلې که قرآن کې الله وایي داسې پېژني لکه خپل بچي چې پېژني دا رښتیا ده او ته څه وایي وی نه داسې نه ده وی په خپل بچي کې م شک شته او د آخرې زمانې په پیغمبر کې م شک نشته بچي کې م شک شته څه پته لګي زه یم زما بچی دی مور مې چې د ښځې مې چې ته غلطي کړي زه څه خبره زه خو ظاهر کې یم زما بچی دی زما د ښځې زوی دی که ښځې مې چا سره چې ته غلطي کړي او دا بچي د بل چا نه پیری نو خپل بچي کې مې شک شته او په نبي کریم صلی الله علیه وسلم کې مې شک نشته دا راته بالیقین معلوم دی چې دا د آخر زمانې رښتینو پیغمبر دی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد عیسی علیه السلام زیری ورکړی زیری چې زما نه پس به بل پیغمبر راځي احمد به د هغه نوم ټول وایي الحمدلله دا زمونږ پیغمبر شان دی دا زمونږ عزت دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لوی شان دی لوی عزت دی نو پخوانو کتابونو کې په پخوانو صحیفو کې دا خو دې نقشه ټوله بدله کړې ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه کوي چې د هغه د ملګرو دا صفات موجود دویمه غټه نښه د پیدایش نه مخکې پروردګار داسې حالات پیدا کړل چې خلکو کې تبدیلي بالکل بل یا خو دغه د عربو خلکو د مکې داکي به یې کولې بدعملۍ به یې کولې او د دنیا غلاګانې به یې کولې ظلمونه به یې کول لوڼه به یې جملې کولې د نبي علیه السلام د پیدایش نه لږ غوندې مخکې یو ډله راوچته شو په مکه مکرمه کې هغې وی یاره دا قوم خو ډېر په لعنت شو ډېر خراب شو غلاګانې شروع شوې زناکارۍ شروع شوې بدعملۍ شروع شوې د دې مخنیوي پکار یو ډله پیدا شوه او هغې خلک کېنول مشران یې کېنول وی نه دا څه کوو مونږ فحاشي ده چا ته خپله ښځه نه ده معلومه چا ته خپل بچی نه دی معلوم غلاګانې دا کېږي خو سخت ظلم دی نو هغې یو فیصله وکړه چې دې نه پس به نه څوک غلا کوي نه به ډاکه کوي نه به څوک بدعملۍ کوي نه به څوک زیاتي کوي نه به څوک په چا ظلم کوي دا ګوره د نبي علیه السلام راتلو نه مخکې ورته الله دا فضا دا خلک وارول هغه ځای نه صیبه ابرهه راخطا شو چې ته دا مکې مکرمې نه یو عربي تللی و او هغه یمن کې ځان له ده یو خپل بیت الله جوړ کړ یو خپل بیت پوته وایي بیت الله نه بیت پوته وایي یو خپل کور یې جوړ کړی خلکو ته یې مه ځئ مکې ته دلته راځئ او طوافونه کوئ عبادت کوئ یو عربي له غوسه وړله لاړه او په هغه کوټه کې ورته لوی اودسمات یې وکړه دا زمونږ د بیت الله په مقابله کې هلته بله کوټه جوړه کړی لوی اودسمات یې پکې و ابرهه بادشاه چې هغه راویښ شو راغی تپوس یې وکړو دا ولې وایي دا صاحب بل چا باندې شک نه راځي خو د مکې یو سړی و دلته اولېده راوړېده معلومیږي دا چې زمونږ د دې ساره د عبادت خانې بې عزتي هغه کړې ده وایي ښه الله به زه دمه کوم او ډوډۍ به خورم او خوب به کوم چې تر څو مې دغه بیت الله د مکې نه بند کړی لوی لښکر یې جوړ کړه د اتیانو دا اتي ده غټ اتي ته مشر و مخکې و اتیان او صیبت لوی لښکر و وایي ځو او دا د بیت الله کې عرب دي زمونږ د عبادت خانې بې عزتي وکړه موږ زه دوی د عبادت خانې بې عزتي کړو دا وایي لوټې لوټې کړو مکې ته اطلاع راورسېدله چې صیبه د ابرهه لوی لښکر را روان دی او بلا لښکر دی او ورسره جنګي ساز و سامان دی او ورسره اتیان دي او په لوی دومدام کې را روان و د مکې خلکو کې طاقت نو چې دوی مقابله وکړي دومره طاقت په چا کې نه خلکو یې څوک و وایي دی چې کله خوشي کړو وتښتو غرونو ته به وخېږو به دې به راشي بیت الله بروان کې دي به دې به بیا جوړ کړو بل علاج یې نشته دا ابرهه چې راغی نو دی د مکې مکرمې لږ غوندې بار ډېره شو د مکه یو راځي او په دې زور کې او په جوش کې په بیت الله حمله کوي او دې نیت کړو چې بیت الله به لوټې لوټې کوم چل خیم دی عربو ته چې دې څنګه راځي او زما عبادت خانه روانې چې څومره د عربو د خلکو اوښان او څاروي هغه ټول ونیول د اوښان چې په غرونو کې دا کمې رمې مخې له د دې ټولې راولې د نبي علیه السلام چې کوم نیکه دی عبدالمطلب ده ته چا وایي چې ستا اوښان یې ونیول وایي ښه وایي ورغې ابرهه له وایي څه کوې مړه به دې کې وایي نه خپل اوښان ته یې غواړم
تاریخ لیکي چې د نبی علیه السلام مبارک نیکه عبدالمطلب د ابرهه ته ورمخامخ شو. وی دا څوک دی؟ وی دا جیده د قریشو کې یو سردار دی په سردارانو. اوس ګوره څنګه چې د هاشم د تندي نه غرانه تله او خشته انسان و. دارنګې د عبدالمطلب هم ډېر خشته انسان و چې چاته به ورمخامخ شو نو بې اختیاره به هر چا قدر او عزت به کوو. ابرهه په خپل تخت شاهي باندې ناست دی خو چې عبدالمطلب ورمخامخ شو ابرهه ورته صاحب تخت باندې پاسېد راکوش ورته ورته غاړه ور. وی دا څوک دی؟ وی دا جیده د علاقې په سردارانو کې سردار دی. راوچت یې که ځان سره په تخت کښېنو. وی حضرت څه پسې راغلی؟ وی زه راغلی یم زموږ خان تا نیولی دی، ما ته مهرباني وکړه هغه خپل خان راکړه. اوهو وی ډېر ساده ساده هوښیار نه یې. ولې صاحب؟ وی ګوره ته چې ما ولیدې زما په زړه کې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو او ما په زړه کې دا فیصله وکړه چې ته څه وایې زه به ستا منم. ما هلکې دا فیصله کړې وه که تا ما ته وایې چې زمونږ دا بیت الله مه روانوه نو هم زه ځم واپس. دونه قدر زما په زړه کې ستا راغی نو ته هیله بې له خپلو خان غواړې. نیک بخته ساده دا به دې ویلو چې دا بیت الله مه روانوه، دا به دې ویلو چې زمونږ په کلي حمله مه کوه زه واپس ځه. ما دا فیصله کړې چې ته څه وایې زه یې منم. هیله بې له اوښان سي زه اوښان ورته پرېږدی. د اوښانو تپوس کې؟ وی نه که نه زه قمقل نیم. وی د اوښانو مالک زه یم او د دغه بیت الله مالک څوک دی؟ الله دی. زه به د خپل شي تپوس کوم، الله به د خپل شي تپوس کوي. زموږ الله د کور سره څه دي؟ الله پېژ خپل کور یې پېژ. د اوښانو مالک او د دې کور مالک بل ذات سي هغه پېژ او تپوس یې پېژه. ما له راکړې اوښان. اوښان یې وله ورکړل عبدالمطلب قوم ته. ویې ځای وطن خالي کړ. ووتل د وطن. ګوره د نبي علیه السلام برکت ته علماو لیکلي دي چې د نبي علیه السلام د پیدایش نه مخکې د هغه برکت الله د دریاب د غاړې نه ابابیل اوچت کړل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. ابابیل راغله د توتکرو په شکل توتکرې نو ادي په شکل ماغانو سټونه یې نو سټونه لنډي لنډي سټونه را سینه او دا سره یې جنګېدلي وو. رالل صاحبه او هر یو توتکري سره درې کانې دي، یو په مخوکه کې یو په یو پنجه کې بله په بله پنجه کې. او چې څنګه را مخامخ شو او د هغه ځای نه به یې کاڼی را خطا کړ نو دا سر به پرې ولګېده د پوجي او د دې وجود نه به یې ووته او د هغه پینه به یې لاندې ووته. دې ته میزایل وایي. دا د الله میزایل دی، د الله توپه ده، د الله ګولۍ ده. ټول لښکر تس نس شو، په هغه ځای تس نس شو. اتي وتښتېد، ابرهه وتښتېد، بل دی الله مردار کړ. بیت الله الله محفوظ وساته. دا د چا د برکت نه؟ دا ګوره علما لیکي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د برکت نه. ولې قرآن کې الله ویل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اتیانو لښکر سره مې څه وکړل؟ ته پته نه لګي؟ همې تباه نه کړه، همې برباد نه کړه. نو دقه رنګې دا قوم د مکې خلک ستا خلاف کوي، ستا د پیدایش نه مخکې ستا د کور دشمن ما تباه کړی دی، د الله د کور دشمن. نو اوس به هم د الله د کور دشمنان تباه کړم او برباد دی کړم. دا مخکې نه الله رب العالمین داسې طریقې پیدا کړې وي. پیدایش نه مخکې بیا عجیبه نښې، اسمان کې ستوري به چاودل، پړق به شو، داسې یو لوی پړق به لاړ. هغه ځای نه به یو شغله را خطا شوه، دې خوا به لاړه. ټوله شپه به په اسمان کې پلقار به چې څومره نجومیانو، څومره کاهنانو او څومره په دغه وطن کې د پخوانو کتابونو پوه خلکو پوه هغوی ته پیشنګویه ورکړه چې دا هغه وخت دی چې د آخر زمانې پیغمبر خامخا راتلو والا پاتې کېدو والا نه دی. عبدالمطلب خوب ویني خوب. راغی یو سړي ته یو کاهن ته ما بېګا خوب لیدل. وایي زه ملاست یم ودیم او زما د دې ملا نه یو اونه پیدا شوه. اونه هغه اونه داسې اسمان ته اوچته شوه، څانګې خورې شو. فوراً اونه اوچته شوه، څانګې خورې شو، خشته ښکلې شنه او په هغه څانګو کې بیا فوراً میوه پیدا شوه. او زه لوړې پروت یم، زبره د شا نه ووتله. چې ما وکتل چې دا ونه خو ما نه ووتله او څانګې دي پکې او ښکلې میوه ده. ما ورټوپ کړې داسې چې دا میوه ته یې وشو کوم، خو زه ورته ورونه رسېدی شو. میوه مې ترې ونه شو کوله، واپس به را پرېوتم. بیا به مې ټوپ کړ چې میوه ترې را شو کوم، میوه مې راونه شو کوله، دې کې راویښ شو. هغه زمانه کې چې کوم کاهن و هغه له ورغه داسې خوب مې ولید،
وی خوب دې رښتونی دی ستا د شانه به د آخر زمانې پیغمبر پیدا کړي خو یاره یو شی دی د هغه میوې ته به ته نه رسې د هغه د نبوت نه مخکې به ته مرې ته به یې میوه ونه شو کولی چې ونه به د هغه میوه وخورې واقعي همدغسې شوه نبي کریم صلی الله علیه وسلم تربیت عبدالمطلب کړی او د هغه د وفات نه پس بیا ابوطالب یې تربیت کړی دی لیکن عبدالمطلب هغه زمانه کې وفات شو چې په کومه زمانه کې له نبي علیه السلام د نبوت دعوه نه وکړي دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لوی شان د پیغمبر علیه السلام لوی عزت او دا ګورې زمونږ دپاره فخر دی زمونږ دپاره دا حقیقت دی پخپله فرمایي نبي علیه السلام چې وی ما ته الله د حشر د میدان راښکاره که بخاري شریف کې حدیث وی ومې کتل یو پیغمبر دی او هغه سره یو امتي روان یو پیغمبر دی هغه سره دوه امتیان روان وی دا یو لویه ډله وه وی ما لکې سوچ وکړو چې دا جوړ زما امت دی او زما ډله ده ډېره لویه وه وی د جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا څوک دی وی دا موسی علیه السلام په خپل امت کې روان دی وی دې کې یو بله لویه ډله وه چې د اسمان دا غاړې د هغې نه ډکې دي وی ما تپوس وکړو چې دا د چا ډله ده وی دا ستا امت دی دا ستا امت دی دا ستا ډله ده او نبي علیه السلام فرمایي ټولو نه مخکې د ټولو نه مخکې به د جنت دروازه ډبومه زه به وډبوم نو چې د جنت هغه دروازه وډبومه دننه به ما ته هغه خازن دربانچي به آواز وکړي څوک یې زه به ووایم چې زه فلان کې وی ښه بېکه امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دی راشي نو دروازه به کولاوی د نه مخکې به د جنت دروازه چا ته هم نه کولاوی چې ما ته دروازه کولو شي ګوره نبي علیه السلام فرمایي نحن الاخرون الاولون یوم القیامه اخر کې راغلي یو خو د قیامت په ورځ جنت ته به د ټولو نه مخکې نبي علیه السلام او د هغه امت ځي ګورئ ابراهیم علیه السلام او د هغه امت نوح علیه السلام او آدم علیه السلام او د امت به هله داخلېږي چې نبي علیه السلام سره د خپلو جنتیانو امت ملګرو رب العالمین جنت ته داخل کړي ټول وایي الحمدلله خو خدای پاک دې مو دغه ډله کې شمار کړي ګوره لوی عزت دی زموږ دپاره لوی عصمت دی یو نیکي چې بچا وکړه نو یو په یو به وه ستا د نبي علیه السلام د برکت نه چې یو نیکي وکړې نو یو په لسې د الله حسابوي بلکې یو په 200 د الله حسابوي چې څونه د اخلاق زیات دی بلکې د هغې نه زیات هم د الله درکوي دا د نبي علیه السلام برکت دی ګناه چې بچا وکړه بني اسرائیلو کې په دغه دروازه د پاسه به چې سار راغلی لیکلي به یې درش پیدا ګناه کړی په دغه دروازه به یې لیکلي زمونږ ګناه کوو خو پټه د چا ته یې پته نه لري دا د الله پرده ده په مونږ باندې بلکل پټه ګناه او چې توبه ویستله پروردګار به یې ته معاف دا ټول برکات دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نو دا عظیم پیغمبر عظیم شخصیت الله پیدا کړ مونږ د هغه امتیان الله پیدا کړو او دا حقیقت دی چې مونږ الله ته دا درخواست نو کړی چې الله مونږ د آخرې زمانې د پیغمبر امتیان جوړ کړه دا د رب العالمین خپل فضل او کرم دی الحمدلله دا د هغې فضل اوس به مونږ څه کوو مونږ په تشو قصو صبر نه کوو مونږ به دا وایو چې دغه عظیم پیغمبر مونږ له الله راکړو د دغې عظیم پیغمبر د برکت نه الله مونږ ته هدایت نصیب کړو دومره هدایت چې په مخ د ځمکه چاته نه نصیب شوی خو وا حجت هم په مونږ ډېر اوچت دی ګورې زمونږ خلاف څه مطلب د قیامت په ورځ به چې څنګه زمونږ له فایده ډېره زیاته ده هغه مرض زمونږ به نه به تپوس هم مضبوط کېږي سره د دې نه چې دومره عظیم پیغمبر ما درکړی و د هغه حالات درته رسېدلي وو د هغه عقاید د هغه اخلاق د هغه اعمال تا څه کړي دي پکې چې داسې به موږ نه شو چې د قیامت په ورځ دغه ښکلي پیغمبر مخې ته موږ مخ تورن کړو ګورې رسوا شو ذلیله شو الله دې دین او ساتي کم دین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی د هغې مونږ پابندي وکړو د هغې مونږ تابعداري وکړو او دغه کې ستا د دې دنیا هم ګټه ده او د آخرت هم پکې ګټه ده او که د نبي علیه السلام د دین مخالفت دی وکړه د هغې بېعزتي دی وکړه د دې دنیا دی هم تاوان دی او د هغې دنیا دی هم تاوان دی هغه خو دې دی خو د دې دنیا هم تاوان دی ته به یو مهرباني یو څیز باندې پیغمبر علیه السلام به ډېر خفه کېده او الله پرې ډېر خفه کېږي د هغې ګولې لږ خیال وساتئ هغه د فحاشي بربنتوب دا د الله ډېر بدي الله فرمایي حدیث قدسي د نبي علیه السلام وایي چې الله وایي چې زما نه غیرتي ذات بل نشته الله وایي او زما دومره غیرت دی الله وایي دا حدیث قدسي دی لکه د یو انسان ښځه یا د هغې لور خدای دې نه کړي الله یې مسلمان وساتي بدعملي وکړي نو دا پلار او دا خاوند به دغه لور او دا ښځه جمدی پرېږدي غیرت هغې که نه
او زما لور زما خور زما ښځه خدای دې وساتي مسلمان. الله وایي دکرنګې زما مخلوق که هغه نارینه دی او که زنانه دی چې هغه بدعملي کوي ما له پې د دې نه زیات غیرت راځي کوم غیرت چې تا له په خپله خور او په خپله ښځه درځي. دا ور یاد وساته. الله نه ما سوا د زیات غیرتي بل څوک نشته. حدیث الفاظ دي، حدیث قدسي دی. تا له چې وي څنګه په خپله حیا غیرت راځي دارنګې د دې مسلمان السړیو د دې مسلمانې ښځې بلکې د عام انسان سړي او ښځې په دغه بېعزتۍ باندې الله وایي ما له ډېر لوی غیرت راځي. فحاشي د الله ډېره بدي شي او د رسول الله مبارک هم ډېره زیاته بدي شو. حیا یقوه و الحیا نصف الایمان. حیا د انسان ایمان د ایمان نیم ایمان د حیا. لویه شعبه د ایمان د حیا. شعبة من الایمان. لویه امام بخاري رحمت الله علیه حدیث راوړی دی. عظیمه شعبه ده د ایمان. لویه څانګه ده د ایمان حیا. او نن زمونږ مخلوق خدا امت ګورې د بې حیایۍ طرف ته روان دی. تاسو ورشه وګورئ په عراق کې موږ خفه یو، بلکل پرې خفه یو. امریکا ظلم کوي، الله دې امریکا تباه کړي. الله دې د مسلمانانو د عراق او د فلسطین مرسته وکړي. ولې تباه شو عراق؟ د فحاشۍ د لاسه تباه شو، د بې حیا د لاسه تباه شو. ورشئ فلسطین کې تاسو اوس هم وګورئ، اوس هم د هغې جنکۍ په پینټونو کې ګرځي، اوس هم پینټونو کې ګرځي، اوس هم کټ کړې سرونه جنکۍ ګرځي. اوس هم هغوی کې حیا نشته. الله رانیولې دي. ګورئ که ګناه وکړې الله به راته صبر وکړي، لمونځ ونه کړې نو سزا به آخرت کې درکړي، خو دنیا کې به راته وګورې هلاک به دې نه کړي. زکات دې ورنه کړه بیا به ورته الله وګوري. او که چېرته فحاشي او بدعملي دې وکړه قسم دی چې د دنیا کې هم درته الله نه ګوري. وګورئ تاسو مثال ته فلسطین په عراق کې دا ملکونه وکړئ که نه چې الله رانیولي دي په خپل قهر او په خپل غضب یې رانیولي دي. ما ته مه پرېږدو چې چا دوبۍ قصه کوله. زما یو شاګرد دوبۍ ته چې ما ته قصه کوله، قسم دی چې حیران شوم چې خدای پاک. ابرو ما ته یو ایم پي صاحب خبره کوله، هغه تلو دوبۍ ته، ما ته هغه خبره کوله، ما ته مولانا صاحب درته ویلی نه شم. داسې ځایونه دي، داسې علاقې دي چې هغې کې ګرځېدل سړی د ایمان نه خلاصوي. یورپ نه خلک سیل له دې ملکونو ته راځي، دوبۍ ته راځي سیل له. امریکې نه ښځې نر سیل له دوبۍ ته راځي. فحاشۍ شراب داسې پکې میلاوېږي، داسې لکه اوبه چې درته میلاوېږي. دلته به ورته ګانې میلاوي چې هلته شراب درته مفت میلاوېږي، اسان درته میلاوېږي، پابندي پر باندې نشته. بدعملي او فحاشي چې څوک داسې کولو په دې میدان کې کښې پته نه لګي. سبا به دا قوم هم الله راولي چې وایم خدایه پاکه امریکا تباه کړې. د امریکې ساتلې څه ده؟ دی هم ډېره ساتلې ده چې دا فحش او بدعمله خلکو له الله په دغه امریکې ظالم په نه سزا ورکړي. هوښیار پلار هغې چې 2 بجې په جنګ شي د پردي بچي له ډب ورکوي که خپل له ډب ورکوي؟ ووایه که خپل له ورکوي. پردي له چې ډب ورکوي رقم عقل پلار دی. هغه پلار هوښیار دی چې د خپل بچي له څپېړه ورکوي چې ته بچې روانېولې کې. نو دا مسلمان د الله نږدې دی، دی خپل دی، هغه یې پردی دی. هغه له خو آخرت د لمبرو لرګي دی، آخرت کې به ورسره ګوري. خو دا مسلمان چې بدعملي کوي، فحاشي کوي که نه، الله یې په دا دنیا کې رانیسي ذلیله کوي. د نبي علیه السلام چونکې د دې ټول امت سردار دی، د دې ټولو انبیاو سردار دی، د پیغمبرانو سلسله رب العالمین په هغې ختمه کړې ده. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه د ټولو پیغمبرانو اخیري پیغمبر یم، زما نه پس بل پیغمبر دنیا ته نه راځي. یو رب ذوالجلال نبی علیہ السلام ته یو ډېر لوی شان ورکړی دی. الله دې آیات پاک کې فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، چې ما د خپل پیغمبر په هدایت باندې او په سچ دین رښتونی حق دنیا ته راولېږه. لیظهره علی الدین کله، الله ذوالجلال به د دغه پیغمبر نه دا کار اخلي چې دا دین حق اسلام به په ټولو دینونو غالب کوي. او دې پسې بیا وروستو هم په دې آیات کې ورپسې الله فرمایي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل. د نبی علیہ السلام متعلق فرمایي چې د هغه ملګري د هغې صفت هم ما قرآن کې
او په تیر شوو کتابونو کې ذکر کړی دی. او بیا په دغه آیات کې د بعضې صفتونو ذکر هم الله کوي. نو د پیغمبر علیه السلام الله دومره لوی شان ورکړی دی چې د هغه څه کې د هغې د ملګرو د صحابه و صفتونه هم دا رب العالمین مخکنو قومونو ته په خپلو کتابونو کې ذکر کړي. دنیا ته د نبي علیه السلام تشریف نه دی راوړی او په دنیا باندې الله دا ښکاره کړه چې نبي آخر الزمان دنیا ته راتلو والا دی. د نبي علیه السلام مبارک نیکه د نیکه پلار هاشم د هغه نوم و. دی نوجوان و بلکل ځکه دی د ډېر لږ عمر ډېر لږ وخت کې دی وفات شوی دی. نو عربو کې دا ډېر زیات مهمان نواز و. د نبي علیه السلام د نیکه پلار ډېر مهمان نواز و. قحط چې کله به راغی نو ده به ډوډۍ راواخېستل او هغه به یې په کاسو کې ماته کړه او په هغې به یې ترکاري یا ګولي یا ښوروا واچوله او خلک به یې راوغوښتل او هغه ډوډۍ به یې خلکو له ورکوله. نو هاشم ورته په دې معنا وایي چې ده به خلکو له د ضرورت په وخت کې او د قحط په وخت کې ډوډۍ چورې کوله، ډوډۍ به یې ماتوله. هاشم ماتونکي ته وایي، ډوډۍ ماتونکی. خپل نوم یې عمر دی، عمر. او چې خلکو له به یې ډوډۍ ماتوله او چورې کوله او ورکوله به یې په دې نسبت ورته هاشم وایي. نوجوان دی کې د الله پکې داسې صلاحیتونه یې ښودي دي چې دنیا ورته حیرانه وه. د عربو ټوله زندګي خو په تجارت وه، لکه په مکه مکرمه کې نه غله کېدله، نه غنم، نه جوار، نه اوربشې، نه کجورې. قرآن کې الله ورته وادن غیر ذي زرع ویلی دی چې دا هغه علاقه ده چې کوم قابل کاش نه ده، فصل پکې نشته. نو دې هاشم یو مشوره وکړل او په هغه مشوره باندې عمل وکړ او د قریشو د عربو دپاره د تجارتي قافلې بندوبست شروع وکړ. یو قافله به په اوړي کې تله یخ وطن ته او بله قافله به په ژمي کې ګرم وطن ته تله او د ټولو عربو د قریشو د قبیلو خلک به یې راغونډ کړل، د هغې مالونه به یې راغونډ کړل او قافله به یې ولېږله تجارتي. په هغه زمانه کې د قافلو به دا رواج و چې قافله به روانه شوه، دې ځای نه مثلا به روانه شوه نو په چارزده کې به یې دمه وکړه، خیمې به یې ښخې کړې، خلکو سره به یې سوداګري وکړه. بیا به روز دو پس روانه شوه نو مثال په طور ناګومان کې به یې دمه وکړه، بیا پېښور کې، بیا کوهاټ کې داسې به ورو قافله تله او یو یو ځای کې به یې دمه کوله او خلکو سره به یې تجارت کو. او ډاکې ډېرې زیاتې وې، قافله به روغه او سالمه نه شوه رسېدې چې روانه به شوه، د شپې به پرې ډاکوان رالل، یو ځای کې دشت بیابان و صحراګانې به وې، حمله به یې پرې وکړه، ټول مال به یې لوټ کړه. دې هاشم یو پروګرام شروع کړ. ګوره د نبي علیه السلام نیکه دی، هغه صلاحیت پکې الله پیدا کړی دی. داسې یو طریقه یې جوړه کړله چې دی په ټولو قبایلو ګرځېد، شامه پورې او داسې د روم د علاقې پورې وفدونه خواره کړل او دې فیصله وکړه چې کومه قافله کوم کلي ته نږدې شي هغه کلي به یې ذمواري، که دا قافله چا لوټ کړه ذمواري به په هغه کلي. دې یو معاهده وکړه، چارسدې ته به قافله روانه شوه، په هره لاره کې به قافله لوټ کړه، کوتبانځی مثلا رزړ او یا بل کلي، دا نه به تپوس کومه چې دا قافله ولې لوټ شوه. دا د یو معاهده وکړه او بیا یې دا فیصله وکړه چې فلانکې ځای پورې قافله لوټ شو نو موږ به یې ذموار یو، او که دې نه واولېده نو د شام خلکو تاسو به یې ذموار یې، که دغې حد نه برید نه واولېده نو د روم خلکو تاسو به یې ذموار یې. دا سفارتي تعلقات چې ورته موږ وایو، د یو ملک سفیر او د بل ملک سفیر، دا پروګرام یې شروع کړو. حالانکې ډېر لږ عمر دی، د اولس اتلسو کالو دی، خو پروردګار دا یو صلاحیت ورکړه او په ډېر لږ وخت کې په عربو کې داسې چرچا شوه چې هر چا به یادونه وي هاشم هاشم هاشم، بس نوم یې مشهور شو، یو لیډر ته جوړ شو، یو رهنما ته جوړ شو، کلي په کلي خبرونه خپاره شو. خو پروردګار یې دې تندي کې یو رڼا پیدا کړې وه. هغه رڼا څه وه؟ دې تندي کې رڼا وه، دا وه چې نجومیانو کاهنانو به ورته وکتل، وایي دا هغه شخصیت دی چې
چې د ده په درېیم پوش کې د ده نه پس په درېیم پوش کې نبي آخر الزمان پیدا کېدو غنن دا پراپګنډې خورش دې سړي کې چې کوم خوبې دي ده کې چې کوم صفات دي د ده د زوی نه به بل پیدا کېږي او د هغه د زوی نه به بیا د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېږي او خشتوالی کې الله دله کوم حسن ورکړی کوم انداز نو د عربو یو خاندان رئیس داسې نو چې دته پیشکش نه کړی چې هاشمه واده ته نږدې یو ته مهرباني وکړه زما لور سره نکاح وکړه زه خپل لور درته به نکاح درکړم نه به نه صبر کوم بل چا به ورته پیشکش وکړو بل به ورته پیشکش کو او عربو کې داسې سردار نو چې هغه به درته دعوت نه ورکو چې ته به خامخا واده کې نوجوان بالغ شوې او زما لور درته په نکاح درکوم تر دې حده پورې تاریخ لیکي چې د روم که بادشاه د روم په هغه زمانه کې داسې و لکه اوس د امریکا ده دوه بادشاه وي دوه یو روم او یو فارس او دواړه به یو بل سره همیشه په ډغره وي دواړه د هغه زمانې سوپر طاقتونه یو روم او یو فارس و د روم مشر چې دی نو هغه ته به هرقل وي هرقل دا د روم بادشاه لوی سلطنت و لکه دې زمانه کې چې د امریکې بادشاه وي هغه ته اطلاع ورسېدله هغه په یو تجارتي سفر کې د هاشم سره ملاقات وکړ نجومیانو کاهنانو ورته وویل چې دا صاحبه هغه هلک دی چې د ده په اولاد کې نږدې پشت کې هغه نبي آخر الزمان پیدا کېدو والا دا هغه سړی خو چې دا پته ورته ولګېدله هغه ورته یو پیغام راولېږه وی ای هاشمه ما اورېدلی دي ډېر هوښیار او بادشاه د روم ما اورېدلی دي چې ته ډېر ګاز سخي یې ما اورېدلی دي چې ته په عربو کې د ډېر لوی عزت خاوند دی زه دا اورم چې تا له تجارتي قافلو دپاره یو ښه سلسله شروع کړه ما ته دا معلومات شوي دي چې ستا قوم ستا ډېر لوی عزت کوي نو ته د یو لوی قوم کشر یې رکوټ یې عمر دې کم دی خو تا له الله عزت درکړی دی نو زه تا له د روم شهزادګۍ په نکاح درکول غواړم خپله لور تا ته واده کول غواړم او په ډېر لوی عزت راشه زما روم علاقې ته زه به تا له خپله لور چې د روم شهزادګۍ ده چې په حسن کې د هغې مثال نشته د دنیا بادشاهان یې خپلو زامنو له غواړي نه ورکوم تا نه در کوم ته مهرباني وکړه راشه ډېر په عزت به تا ته د خپله لور واده کړم ټول روم کې به ستا د مشرۍ چرچه وشي ځکه چې د روم د بادشاه زوم به شې بیا به تا له ډېر عزت سره قافله رخصت کړم او زه خپل وطن ته دې ده لیکن هاشم وایي چې دا یې چیرې نه کړي د هغه دا مقصد و چې زه دا د پیغمبرۍ د نبي علیه السلام د نسب لږ ځان ته رانږدې کړم او زه خپله لور دا ده ته په نکاح کړم دله ورکړم او زما په اولاد کې بیا نبي آخر الزمان پیدا شي دی یو سوچ او فکر و هاشم وایي داسې نه کوم مدینې منورې ته لاړ د مدینې منورې په سفر باندې د 25 کالو دی و عمر یې دومره یې دغې وخت کې لوی تجارتي سفر کې مدینې منورې ته لاړ هلته کې خلکو سره د مدینې شریفې خلکو سره خپل تعلقات او خپل روابط برابر کړل تجارتي خبرې ترې وشولې هلته کې یو جینۍ وه سلما د هغې نوم و سلما بنت عمر دا د بنو النجار قبیله بنو النجار یو مشهوره قبیله ده په مدینه منوره کې لکه څنګه چې په مکه مکرمه کې د قریشو مضبوطه قبیله ده هلته بنو النجار مضبوطه قبیله وه د هغې یو جینۍ وه او هغه جینۍ سره د هاشم واده شو د هغه جینۍ دې خوښ شو او د هغه جینۍ خوښه شوه او بس هغې پیغام ورولېږه وایي ډېره ښه خبره ده د هغه جینۍ سره د هاشم واده شو او د واده نه پس څه موده دی په مدینه منوره کې اوسېده څه موده یې تېره کړل په هغه قبیله کې هغه خپله سخرګنۍ کې او بیا د هغې نه اجازت وغوښته چې اوس به زه روان شمه مکې مکرمې ته خپل کلي ته ځمه او چې د هغه کلي نه راووت بس نږدې کلي کې ناجوړه شو وفات شو هاشم وفات شو 25 سال 25 کالو کې وفات شو لیکن کومه بیبي چې واده ورسره کړی و هغې بیبي نه د دې پلار د پیدایش نه پس د نبي علیه السلام مبارک نیکه عبدالمطلب پیدا شو او هغه عبدالمطلب بیا د خپلې مور سره په مدینه منوره کې اوسېده پوره مخکې د رب العالمین له اشارې کوي چې ودرېږه چې نیاد د مدینې منورې جوړه کړمه چې نبي علیه السلام بیا وروسته هجرت کوي هجرت مدینې منورې ته نو چې کم از کم دا مدینه منوره هم هغه کلي چې د پیغمبر علیه السلام ماماخیل خو دي که نه ځکه نبي علیه السلام به وایي چې بنو النجار زما ماماخیل دي دا زما د ماما کورنۍ ده او دا مې وجیبه واقع ده په دې لاره باندې دلته یهودیان اوسېدل په دې لاره باندې د یمن یو بادشاه دی تبع د هغه نوم دی هغه تېرېده د مدینې منورې پخوا دې ځای کې دمه وکړه چې دمه یې وکړله
نو د خپلو مشرانو ورته ووې علما چې کوم د سره په قافله کې وو وی بادشاه سلامت دا خاوره مونږ ته معلومه ده دا څه بل شان خاوره څنګه خاوره ده وی هغه نبي آخرالزمان به دې خاوره کې هجرت به کوي او دلته به دفن کېږي مونږ کتابونو نه معلومه کړه مونږ ته پته لګي چې دا هغه خاوره ده نو د پیغمبر علیه السلام د نبي آخرالزمان خو ډېره لویه چرچه وه لکه اوس چې د عیسی علیه السلام مونږ یو چرچه روانه ده او رښتیا خبره ده قرآن کې ثابته ده حدیثو کې ثابته ده چې عیسی علیه السلام به د اسمان نه راکوزېږي بادشاهي به کوي دقسې د پیغمبر علیه السلام متعلق یو خبره خوره وه چې د آخر زمانې پیغمبر عنقریب راتلو والا دی نو دغې بادشاه دا چل وکړه چې په مدینه منوره کې یو مکان جوړ کړ ډېر اعلی ښکلی کور یې جوړ کړ او په هغه کور کې د خپلې قافلې یو لوی عالم چې ډېر بزرګ و ډېر نیک و هغه عالم یې په هغه کور کې دیره کوي دا ستا کور دی دا ته به دې کې اوسېږي تا زه پرېږدم مونږ دې نه ځو ته دلته پاتې شه او هغې عالم یو خط ولیکه وی دا خط به ځان سره کېږدې او که ته مړ کېدې نو دا به خپل زوی ته وصیت کوي چې دا خط ځان سره سنبال کا او زوی ته به دې وایي که ته مړ کېدې نو ته به خپل زوی ته دا خط وصیت کوي او دارنګې به هغه ته وایي چې دا خط رستو روان وي بس او په خط کې لیکلی سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خط لیکلی و پیغمبر علیه السلام نوم د هغه نسب چې تا ته زه دا خط لیکم زه په دې لاره تېرېدم او ما د خپلو علماو چې دلته به نبي آخرالزمان راځي نو تا ته یو خط لیکم او دا مې تا یو کور جوړ کړ دا ستا کور دی چې کله ته مدینې منورې ته هجرت وکړې نو ته به بل خوالی دې کور کې به اوسېږې هغه عالم ته وایي چې ته به دا خط خپل زوی راکړې که ستا په وخت کې دا نبي آخرالزمان راغی دا خط به ته ورکړې کور به ورته خوښې کړې ته به ته دا لاره کول مخکې نه یې ولا کور جوړ کړ او که ستا د زوی په وخت کې راغی نو زوی به دې پوه کړي که نبي آخرالزمان راغی نو دا خط به ورله ورکړي کور به ورته پرېږدي او زوی ته به دې بیا ووایي چې هغه خپل زوی ته دا وصیت وکړي چې که نبي آخرالزمان راغی دا کور به ورته خوشي کړي دا د هغه دا خط به ورله ورکړي اتفاقا دا ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې کوم کور ته نبي علیه السلام هجرت وکړه ورته راغی پکې دیره شو دا د هغې عالم نوسی و او هغه ختم دی ابو ایوب انصاري رضی الله عنه سره پروت و چې نبی علیه السلام مبارک مدینې منورې ته هجرت وکړه چا وی زما به میلمې چا وی صاحب ما سره به چا وی ما سره به وی دا اوښه پرېږده اوښه فانها ماموره وی زما دا اوښه پرېږدی دا الله له طرف نه دې ته حکم شوی دی چې دا اوښه کوم ځای سم لاسته بس د هغې کور والا زه میلمې اوښه لاړه 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 یو ځای کې کېناسته ځمکه به یې بیوله هلته کېناسته چې کېناسته فوراً پاسېده اوچته شوه لکه داسې مخکې لاړه وګرځېده واپس راله په هغه ځای کېناسته چې کېناسته ابو ایوب انصاري رضی الله عنه زر سامان کور ته وتښتو خوشحاله شو او بیا نبی علیه السلام له هغه خط ورکړه الله رسوله دا ماته د نیکه نه یو خط دقسې نسبن را روان دی او دا د یو تبع بادشاه یو زمانه کې په دې لار تېرېده دی تاسو ته لیکلی دي هغه خط نبی علیه السلام ته میلاو شو په هغې کې لیکلي چې دا کور ما تاله جوړ کړی دی او کله هم چې تا هجرت وکړه دا به ستا کور وي نو نبي علیه السلام مبارک دا ولې چې د هېچا په احسان نه چې ګري پردي کور ته نبي علیه السلام راغلی دی یا د چا همسایه دی یا د چا په کور کې دیره دی نبی علیه السلام به وفرمایل یره وی الله ډېر لوی بادشاه دی الله ماله په هره موقع عزت راکړی دی زه داسې وطن ته هغه واستم چې زما ماماخیل او نیکا نه ده مدینه منوره دا د نبی علیه السلام ماماخیل و ځکه نیه د دې وطن وه نیکي د دې وطن لا نیه د دې وطن وه او بیا عبدالمطلب د هغې نیا اولاد و د هغې د نبي نیکه د هغې نوسي او دا هغه بنو النجار قوم دا هغه قوم دی چې کوم د نبي علیه السلام ماماخیل دي نو دا ګورې د پیغمبر علیه السلام د پیدایش د مخکې هغه تبع بادشاه پیشنګویي ورکوي او هاشم له خلق په دې نیت لور ورکوي چې دا هاشم هغه کس دی چې د په نسب کې به پروردګار د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي دا ته یو قسم پیشنګویی وي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفیات العیان کې ابن خلکان لیکلی دي یو علاقې ته تللی و دې ته دې لیکي چې یو علاقې ته لاړم یو قافله ده او د قافلې نه د خطا شو پیاده قافله وه د لاړم یو غرض بلې چې لاړم قافله تللی وه یو خوا منډې مې ووالې بل خوا مې منډې ووالې بل خوا مې منډې ووالې قافله نشته منډې وام په قافلې پسې چا نه تپوس کوم په کومه قافله لاړه داسې لاړه یو ځنګل ته راله چې ځنګل ته رالم را باندې سیلی شو باد شو باران شو طوفان شو شپه را باندې راله یا خدای اوس به څوک دې ځنګل کې چې ته مار نی لړم نی زمری نی شرمق نی دا به څه کوي وی پریشان یم یک تنها
او دې خو داسې شیبې باران دی زلزل دی چې خدای مرمه یو رڼا مې لرې دی کې صحیح کړه وایي مې چې دا جوړ زمونږ قافله ده او یو ځای کې خیمه سره کړې دی اور به بل کړي هغې رڼا پسې منډې ځان له وروستو چې مې وروستو مې وکتله نو هغه یو ډیوه بلیږي او یو آبادي ده قافله نه ده یو آبادي ده چې مې وکتل آبادي ده اوس شپه ده نیمه شپه ده او یو لویه قلعه ده پکې بله ډیوه بلیږي د هغې نه رڼا خیږي بجلی خو وینه هغه زمانه کې وی راغلم او د دروازې خوا کې ودرېده چې اوس د باران نه ځان بچ کړم دروازه مې وډبوله چې مې وډبوله یو سړی بره ناست دی په اواز یې راکړه څوک یې چې زه خو میلمه یم او د قریشو یم او د مکې یم دا چې نوم به یې واخېسته نو خلکو بیا قدر کوم ځکه مکه خو مخکې نه پکې بیت الله دی نو دا ګیر چاپېر علاقې خلک به ټول بیت الله ته راتلل د حج دپاره نو اوس هم که یو سړی راشي او تا ته چې زه د مکې یم نو خلک د مکې د نوم د خاطره د هغه عزت کوي قدر یې کوي هغه زمانه کې هم دغه مکې ته به خلک حج ته راتلل عمرې ته به راتلل نو ډېر احترام به خلکو د مکې والا کو نو دوی همغه وایي چې روز د مکې یم د بیت الله د خوا یم او میلمه یم باران ووالم ګلی ووالم طوفان ووالم مهرباني وکړه شپه دا ور راته لرې کړه قافله رانه بېدرکه شوې زه ترې روک شوی هغه ورته وایي چې نه موږ خو د شپې ور چاته نه درکوو یاره وایي ته مهرباني وکړه که ستا څوک مشر وي نو هغه ته ووایه او زه مرمه د یخنۍ له لاسه هغه لاړه خپل مشر ته یې وایي چې دغسې یو میلمه دی وایي چې زه د مکې یم او قافلې نه پاتې شوې ما ته دا دروازه کولو قاله شابه وایي مسافر دی زه ورته ورکولو او دا مسافر د مکې د خلکو خو موږ قدر کوو احترام کوو وایي دروازې راته کوله وکړه وایي چې کوله یې کړه میلمه یخني دې شوې ده ډېره زیاته اور یې راته بل کړ ګرم یې کړم ډوډۍ را باندې وخوړه او حتی چې دا هغې محل کې دغې دا چې کومه قلعه ده دې کې چې کوم مشر و هغه پخپله راکوشو او زما ډېر قدر او عزت یې وکړ په ما یې ډوډۍ وخوړه دوی وبلیږي ما ته راته نیغ نیغ ګوري زه ډوډۍ خورم دوی ما ته نیغ نیغ ګوري وایي هغه څوکیدار ته وایي چې مهرباني وکړه د شپې ښه بستره ورکړه او د ځان له کوټه ورکړه چې دې پکې ویده شي او سهار به زما د اجازت نه بغیر به نه ځې هېڅ غم مه کوه مې چې صاحب ما نه قافله تلې ده ما ته خو لار نه معلومه هېڅ غم مه کوه تا به مونږ نوکران به درکړو تا له به مونږ سورلی بندوبست وکړو تا به مونږ مکې ته رسو ته زموږ عزتمن میلمه یې وایي خوشحاله شوه وایي شپه مې تېره کړه چې سهار رڼا شو هغه سړی راکوش چې راکوش شو ما ته نیغ نیغ ګوري او ډېر په شوق راته ګوري ښه ډوډۍ ناشته یې راله راکړه او ډېر زیات زما عزت یې وکړ زه دې هغه کې ویم چې دا سړی ما پېژني څه زما دونه قدر یې وکړه چې دونه به سړی د پلار او د استاد زمونه کې لکه راځي چې زما څومره عزت کوي زما څومره قدر کوي ته څوک دی وی خیر چې ما ته میلمه دمه شو اچھا راځه میلمه چې دا باندې سیل وکړم نو چې سیل دا کوم ځای ته زه راغلی یم دا کوم ځای دی وی چې دا خو زمونږ د عیسایي یم پادري یم او دا زمونږ ګرجه ده زمونږ عبادتخانه ده عموما هغه زمانه کې چې به کوم غټ پادریان و هغوی به چې د ځنګلو کې یا د غرونو په سمڅو کې په غارونو کې به ناست و خپل عبادتونه به یې کول دا زمونږ ګرجه ده زه عیسایي پادري یم د عیسایانو مشر او دلته کې زمونږ د ګیر چاپې د علاقې د خلک راځي او دلته کې عبادت کوي او زه پکې دی ځنګل کې وی راځه وی روان شومه یو ځای راته ښایي بل ځای راته ښایي وی یو کوټې ته یې بوتلم وی چې کوټې ته یې بوتلمه هغه کوټه کې درې بوتان دي د کاڼي وی زه ورته مخامخ ودرولم چې دې ته ګوره وی چې ما هغه بوتانو ته وکتل نو په دې زړه کې وایم چې ابوبکر خوب یې نه یو که ویښه ده وی ځکه چې ښي طرف ته کوم بوت و هغه زما و بلکل زما ډیزاین دی او زما نقشه او هغې خاندي اوس او وی چې کوم منځ کې بوت و نو دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی چې د هغه نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم دا خو د نبي علیه السلام د نبوت دعوه نه ده ډېره مخکنۍ خبره ده دا د هغه بوت دی د هغه شکل دی بلکل هو د هغه شکل او چې ګس طرف ته کوم بوت ولاړ دی دا د حضرت عمر بوت دی حیران شومه چې یاره دا ښي طرف ته زه یم منځ کې د نبي علیه السلام مبارک نوم واغه کې د هغه دی او ګس طرف ته زما بل ملګری دی د مکې عمر دا د هغه بوت دی دا څنګه چل شوی دی دا بوتان زموږ چا جوړ کړي دي او دا بوت خو چې چا جوړی خو مخامخ به ورته سړی ناست وي نو هغه به تصویر جوړی که
چې سړی ته مخامخ نه ناسته ته د هغه تصویر خو نشي جوړول دا خو ډېر ګران کار وایي زه ځان ته هم ګورم لاسونو ته هم ګورم او د خپل بوت ته هم ګورم وایي هغه سړی ما ته وایي چې سوچ مه کوه بیا چې زه ویښې وه په دې مو یې ویښې وایي ما ورته وایي چې اخر دا څه که دا څوک دی وایي نه او خو دې پېژندل دا څوک دی مې چې د آخري طرف ته خو د ما نقشه ده میانځ کې را چا ده دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی او د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا د هغه نقشه ده ګس طرف ته چا ده دا زما یو بل ملګری زما د قوم عمر د هغه نوم دا د هغه وایي ټیک دی څه فرق خو پکې نشته ستاسو را تصویرونه چې مونږ په دا کاڼي جوړ کړي دي فرق خو پکې نشته ما چې بلکل پکې فرق نشته خو زه حیران په دې یم چې دا هم جوړ کړي څنګه دي مونږ ته څوک ناست و زمونږ نقشه جوړه کړې ده هغه زمانه کې یو کیمرې هم نه دی که چې په کیمره فوټو واد او د انسان بوت چې جوړی که نه دا ګوره ډېر ګران کار په کاڼي کې دا هر انسان دغه پوز دغه دوه سپېمې دي دغه دوې سترګې دي او دغه خولې ده دا خو د ټولو خلکو دي خو د چا سترګې لږې غټې د چا وړې دي په دې فرق راځي د چا پوزه لږه غټه ده د چا وړه په دې فرق راځي د چا رنګ لږ تور دی سور دی سپین دی په دې فرق راځي د چا مخ لږ غونډې دی د چا اوږد دی په دې فرق راځي نور خو همدغه یو دوه سترګې دي او دوه سپېمې دي او دغه یو خوله ده او دوه غوږونه دي او دغه مخ دی بل څه فرق خو پکې نشته نو چې ته د چا بوت جوړه او لږه غوندې پوزه دې وله غټه جوړه کړه یا د هغه پوزه غټې تا وله لږه وله جوړه کړه دا بیا هغه شي ته نه ویني د هغه سترګې یو شانتې دي تا وله لږې غوندې بل شان جوړې کړې لږې اوږدې دې کړې لږې دې غټې کړې لږې دې جوړې کړې شکل بدل شو د هغه خوله ده که لږه دې وله برسېره جوړه کړه یا دې پکې پټه کړه یا دې اوږده کړه یا دې کولاو کړه بس شکل دې بدل بوت چې را چا جوړی دا به په پیمانه یو شان کرخه راکاږي چې د هغه په شان پوزه سترګې غوږونه رنګ چې معمولي فرق پکې نه زه حیران شوم چې دې را خو دا معلومېږي چې دا بوتان هر چا زمونږ د دریو کسو جوړ کړي دي دا مونږ ته مخامخ ناست و او مونږ یې باقاعده کچ کړي یو او زمونږ او مونږ خو نه څوک لیدي دي نه زمونږ چا اندازه اخیسته وایي ما ته وایي چې راځه وایي کښېنولو وایي ما ته وایي چې دا خو تا وپېژندل چې ستاسو بوتان دي ما وایي چې او بلکل وایي ښه دا میانځ کې چې کوم هلک دی دا پیدا شوی دی ما چې او بلکل زمونږ ملګری دی وایي دا به نبي آخر الزمان د آخر زمانې پیغمبر و ته بیا لومبې ملګری او دا ګس طرف ته چې کوم ملګری دی عمر دا بیا دویم ملګري دا درې کسان یا لکه دا مو نقشه را کوم ځای نه پیدا کړې ده ولیکلې مو ده وایي دا زمونږ په کتابونو کې دي مونږ د خپلو کتابونو کې چې د نبي آخر الزمان کوم صفت دی د هغه د لومبي ملګري کوم صفت دی او د هغه د دویم ملګري کوم صفت دی هغې نه مونږ دا نقشې جوړې کړې دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د نبي علیه السلام او د هغه د ملګرو به څومره مضبوط صفت په دغه کتابونو کې و وایه که نه وکړه نو دا دې ته وایي او بل دا نقشهنګار د کمال سړی و چې انسان د لید نه یې د هغه د صفت نه یې د هغه ډانچه جوړه کړې ده وایي زما هلکې خو شک راغی سوچ مې راغی یمن ته څه زمانه پس لاړم یمن ته چې لاړم په یو تجارتي قافله کې نو هلته په یمن کې یو سړی راغی وایي ما ته وایي چې ته ودرېږه ستا څه نوم دی وایي ما ورته چې زما فلانکې نوم دی د پلار دې څه نوم دی فلانکې د کوم کلي نه چې زه خو د مکې مکرمې اوسېدونکی یم د کوم قوم سره تعلق لري فلانکې قوم مې دی کومه محله کې اوسېږي فلانکې محله کې اوسېږي یاره ته یو مهرباني وکړه دا روم دې لږ ښکاره کړه زما پکې یو غرض دی مې چې ته زما په روم څه کې دا خصایص کبرا کې دغه لیکلي ده سیوطي رحمه الله دا روم باندې څه کوي زما پکې غرض دی مې چې زه خپل ورونې چاته نه کړې وایي ملګرو ما ته وایي چې خیر دی بوډا سپینګري دی وښایه که نه څه کېږي وایي چې روڼ مې ورته اوچت کړ نو په هغې یو داغ و وایي ما ته وایي چې ته به د آخر زمانې د پیغمبر لومبې ملګری د هغه لومبې خلیفه به لکه تا څنګه معلومه کړه وایي چې د آخر زمانې د پیغمبر پوره نقشه او د هغه د ملګرو پوره نسب او نقشه مونږ سره زمونږ په کتابونو کې موجود زمانه تېرېده خبرې تېرې شوې ډېر کلونه پکې واورېدل هغه دور دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه نو په ټولو ملګرو کې لومبې ملګری په بالغانو کې چې هغه ایمان راوړی دی هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په تا باندې چې تا کوم دین راوړی دی په هغې ما ایمان راوړه ایمان مې راوړه خو یو تپوس ته نه کومه چې ستا د نبوت څه نښه شته
ځکه پیغمبر خو معجزه یې کوي د عقل نه خلاف یو نښه یو نښه شته د نبوت د پیغمبره شته چې ته ماته هغه نښه وښیې ایمان مې راوړه ګورې په دې خیال تپوس نه کومه که نښه دې وښوله نو مؤمن به شم او که نښه دې ونه ښوله نو ایمان به نه راوړم ایمان مې در باندې راوړه منم دی خو هسې یو نښه شته وایي ما ته وایي چې څه نښه ده وایي زما د پیغمبرۍ نښه هغه ده چې په یمن کې هغه پادري ستا پرون هغه داغ کتلی و وایي زما د قسم په رب العالمین که دا البما خپل پلار ته یا خپلې مور ته یا چا ته هم ویلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره روان دا د روجې خوشحالي ده ګورې یو ماشوم ژړل نبي علیه السلام مبارک ورته ورنږدې شو بچې ولې ژاړل وایي پلار مې نشته یتیم یم دې ماشومانو ته ګورم چې د دې ماشومانو نورو جامې شته او زما جامې نشته خیرون جامو کړو د نورو بچو جامې شته خفه کېږي نه ماشوم د نورو بچو نوې نوې جامې دی زما د ملګرو اچولې دي نو په دې جاړمه چې ارمان که زما پلار جمدې وې نو ماله به هم نوې جامې اغوستې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې ډېر زیات رحم زر یې بوته کور ته او حضرت بی ام المؤمنین ته وربوته بیبي ته او شابه دې د جامو انتظام وکړي پاکې جامې یې وله نوې راوړې پخوا خو به خلکو د پرتوب په ځای به اعلان و لکه حج د سعودي عمرې د دې او د کمیس په ځای به یې څادر دا دو څادرې مزېدارې خشته دوه څادرې وله راغوښتلې او دې بچي به یې ورکړلې او زه بچې بار بچو سره لوبې کوم چې بار راووت نو خوشحاله او خندلې ډېر زیات خوشحاله نبي علیه السلام مبارک پرې راغی وی بچي څنګه وی دا نه محسوسوم چې د ما پلار مړ دی زه یتیم یم چې د رسول الله مبارک غوندې مشر زمونږ دی زمونږ یتیمانان نه وي زمونږ پلاران جنبي دا ګورې حقیقت دی اوس هم پکار دی کله چا په ګاونډ کې یتیم وي هغې له جامې والی کله چا په ګاونډ کې یتیمانان او غریبانان یې ستا وس کېږي نو چې خپلو بچو له هلې هغې له واله په ماشومانو رحم وکړئ رحم یو حدیث کې راځي من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا څوک چې د ماشوم په سر د رحم لاس نه راکوي او د مشر قدر نه کوي نبي علیه السلام مبارک فرمایي دا زما طریقې والا نه ده پیغمبر علیه السلام مبارک ته ماشوم اوسېده حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه چا راتښتولی و حضرت خدیجې رضی الله عنها ته وقف شوی و بیا خدیجې رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام له ورکړ او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره اوسو لویه وې دې د چا نه ماشوم پخوا به د مریان خرڅېدلې نو خلکو به د ماشومان تښتول دې نه به یې وتښتو مثلا کراچۍ ته هلته به یې بازار کې خرڅ کړو او به یې تښتو کابل ته هلته به یې بازار کې خرڅ کړو نو دې د مور او پلار نیازبین بچی و او مور او پلار یې امیرانو ډېر مالدار او ډېر خوبصورت او حضرت زید چې راتښتولې و خرڅوی یو بل خرڅېده خدیجې رضی الله عنها ته راورسېد او خدیجې رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام ته وقف مور به ورپسې جړل چغې به یې وهلې او اکثر به د ځان نه سر ویښته ایستل چې نور به راوخت نو دا مور به یې د نور ته راله وبدرېده ای زیده چې ته به نور ته ولاړې او که سوري ته به که باران به شو نو مور به یې راله د باران شیبو ته به ودرېده ای زیده بچیه چې په تا به د باران دا شیبې ورېږي او که نه ته به چې د غاړې ته داسې به غر ته به وخته او چغې به یې والې جړل به یې که نیازبین بچی چا نه څوک وتښتئ زمانه د غلامانو نه نو په غلام څوک چاته پروا ساتي حج له څه کسان راغلي دا ځای دې ولیده تپوس هلکه ستا زید دم دې وې او د حارثه زوی وې او وې تا پسې خو مور او پلار ډېر جالې چغې درپسې به چې مونږ نه بچی چا تښتولی دی وروک چې هغې لاړل واپس مور او پلار ته یې وله الوې ستاسو بچی خو مونږ پیدا کوم دی دی په مکه مکرمه کې یو سړی دی فلانکې نوم دی هغه سره زیري ول هغې حاجانو له ورکړل او ډېر زیات خوشحاله شو او د هغه ځای نه یو وفد راولېږه مکې مکرمې ته بلا پیسې وله ورکړې چې دا یو څه او موږ خپل زوی راولې تپوس یې کو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواله راورسېده پیغمبر علیه السلام ته کېناستل نبي علیه السلام نه مکه مکرمه کې او صفتونه د پیغمبر علیه السلام شروع کړل چې تاسو د عبدالمطلب اولاد او د هاشم اولاد ډېر ښه خلک یې او ډېر عزتمن خلک یې خلکو سره ښېګړې کوئ خلکو سره احسانونه کوئ د خلکو خیال ساتئ صفتونه کوي نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي وایي چل څه دی
څه غرض هم دی ما پورې کړې. وی صاحب زمونږ یو بچی دی او موږ نه چاته اخته دی او هغه خرڅېده تاسو لا رسېدلی دی. صاحب پلار ورپسې ژاړي، مور ورپسې لیونی ده چغې وایي او دی د مور د سر ویښته دي موږ تاله راوړي دي چې مور یې د سر نه ویښته وباسي او مور یې د کوشیرونه د خپل بچي پسې جوړ کړی دي. د موږ تاله راغلي یو هر څومره پیسې چې غواړې موږ یې درکوو خو ته مهرباني وکړه دا بچي موږ له راکړه. وی څوک دی؟ وی زید دی. وی دا خو اسانه خبره زه هغه راغواړم نو که هغه تاسو سره ته نو یو پیسه دنه نه الم تحفې تحایب ډالۍ راوړه وی دا دنه نه الم مفتي ځان سره خیراتي بوځي او که هغه نه ته نو موږ بنو هاشم قبیله چې زمونږ نه څوک ځي نه نو ګورې موږ یې په زور نه شړو. بس هغه به اختیار دغه ورپرېږدي هغه له به اختیار ورکړو. دوی خوشحاله شو وی زمونږ بچی دی موږ سره به ولې نه ځي او بیا چې د مور هغه جلا او فریاد ورته واورو په منډه به راسره دي. وی صاحب ټیک ده په دې فیصله د نبي علیه السلام ورته وی بلکل دی دی هغه دی دا پېژني او چې دا څوک دا مې تللی دا پېژني دا څوک دا پلان کوي دا پېژني ټولو پېژنده. ښه بچې دا راغلي دي تا پسې تا بوتلل غواړي مور درپسې خفه ده دا یې د مور د سر ویښته دي چې ستا په غم کې ځان نیستي دي. شعرونه یې ورته وویل چغې درپسې وایي جانې نو ته تا زه دوی له ورکوم ته مهرباني وکړه دوی سره لاړ شه. زید په ژړا شو وی زه خو دوی سره نه ځم ما ولې الله رسوله مور کوه نه ځم وسه هغې ورته وی ګوره ته خو د مور پلان نیازبین بچې مور درپسې وی نه د مور ملاقات له به لاړ شم د پلار ملاقات له به هم لاړ شم او د خپل خاندان ملاقات له به لاړ شم خو مستقل نه ځم. هغې ورته وی د مور جړا ته او دلته غلام یې مریی یې ځان یې لکه د نبي علیه السلام نه د مرییتوب هلته خو امیر دی پلار د امیر دی او ته د بادشاه ژوند پرېږدې د مالدارۍ ژوند پرېږدې او د غلامۍ ژوند اختیار یې. حضرت زید ابن حارثه ورته څه وایي وی ما له الله د رسول الله مبارک غوندې پلار راکړی د په حارثه څه کوم ما له الله د حضرت خدیجې په شان مور راکړی او د حضرت فاطمې او د زینب په شان خویندې خدای راکړي او دنیا د خدای کې چې دا ټول د دنیا طاقت یو خوا کې او داسې پلار او داسې مور بل خوا کې په دنیا د خدای کې پرېښودو ته تیار نه یم. زه د نبي علیه السلام غوندې پلار پرېږدم د خدیجې رضي الله عنها غوندې مور پرېږدم د فاطمې رضي الله عنها په شانتې خور پرېږدم. خبرې واورېدې چې واقعي دا ولې د غلامۍ ژوند خوښوي او پلار نیازبین کور له نه ځي د مور جلا له نه ځي او د خدیجې رضي الله عنها هغې خوښوي دا ولې دا د نبي علیه السلام مینه وه ورسره محبت و هغه ته پته وه چې دلته څونه ما سره مینه ده دلته څونه د ما عزت دی. بس نبي کریم زم اعلان وکړو وی ای قریشو د نن نه پس به زید ابن حارثه نه وایي دا به نه وایي چې زید د حارثه دی د نن نه پس به وایي زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم چې زید د محمد صلی الله علیه وسلم بچی بس زما زوی تجویالو دی یا قرآن حکیم کې وروستو اعلان راغی چې پردي بچي ته به خپل بچی نه وایي هسې غوته وي چې بچی خو دا به نه وي چې دا زما یقیني بچی دی داسې به نه وي نو بیا د هغې نه ممانعت راغی خو وګوره دا د پیغمبر علیه السلام د حضرت زید سره مینه محبت شک چې هغه خپل پلار پرېښود او نبي علیه السلام یې واغېست خپله مور یې پرېښود او د پیغمبر علیه السلام غېږ یې پرې نښود. نو مسلمان له پکار دی چې هغه په خپلو ماشومانو ګوره رحم کوي په خپل څه د مسلمانانو په ماشومان رحم پرې وکړي. د یتیم په سر چې چا لاس راښ کړه ګوره د حدیث الفاظ دي چا چې د یتیم پر سر لاس راښ کړه جنت یې وګټو الله به ورته جنت ورکړي. نو که په ګاونډ کې یتیمي جامې یعنې جامې ونه والې ځان لکه اختر له روجې غوړي اخلي او په ګاونډ کې د یتیمانانې یا غریبانانې هغې له روجې غوړي واخلي. ماشومان خیر مه کوه وکړه پره کسه مشران یې نو دا ماشومان رسته نو یتیم په سر به لاس راکاږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خپله قرآن حکیم کې الله فرمایي الم یجدک یتیما فآوی ای پیغمبر ته م یتیم بودم نو موږ در یو ټیکانه درکړه ابو طالب او بیا د عبدالمطلب غېږ لمبود نو بیا وروسته وایي اما الیتیم فلا تقهر ولې پام کوه چې یتیم ته غوسه ونه کړي پته هم د یتیمې دور تېر شوی نو جناب د پردو یتیمانانو خیال ساتئ د غریب خیال وساتئ صدقې فطر دغې غریبانانو له ورکړئ چې کوم هم په کور ګاونډ کې غریبانان دي مسکینان دي فقیران هغې له یې ورکړئ خپله به ټوله وجې غوړې هغې له ولې قسم دی یور بالصدقات دا به د الله زیاته